چې په سخت بیماری پروت دی الحمدلله زه د خدای نه ډیر زیات راضیم او دا تاریخ کې ځان سره ولیکي دا عزت الله زما بچی ته ورکړي چې مونږ ته اوف قدر نه کوي سخت تکلیف چې سړی ټوله شپه ناست وي په ایمان یې ووایي انسان دی او داسې د هغه خوب داسې وي دا تکلیف دی که نه دی په ایمان یې ووایي او کله زه راپاڅمه دا زما او د مور په منځ کې پروت دي او کله د شپې زه راپاڅېدلم د خدای په ذات مې د قسم وي چې زما دا بچی روغ غوندې سره ولګوي زم بچی ولې خیر دی وایي دا داسم نه نو بله مال دا ولې دومره ته داسې زر به سملې دادا ته مه راپاڅېږه زما ستاسې په دې تکلیف باندې خفه کېږم چې تاسې له تکلیف رسېږي خدای ډېر شکر دی دا دې لوی نعمت راکړی او دا قسم دی دا زما د مور دعا ده الحمدلله دا ته زه یقینا عملي خبره کوم دا نن چې زما عمل کمزوری دی او بیان کې مې الله دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولو په بیلجیم کې الحمدلله په بیلجیم کې الحمدلله تله د اسلامي دین د اسلام نه تله يهودي شوه بیانات اوریدلی الحمدلله واپس ته يهودیت نه راغله توبه ایستله دا او به دین محمدي مطالعه کړي او به ناس ته خدای ته دوباره مسلمان جوړ کړي دا یاد ساتي ګوره دا برکت په دې خبره کې زما د اچولو دي کې اهم کردار زما د مور او پلار خو ما مور او پلار ته کوشش دا کړی چې ما ته نشي یا چې ما هغه ته خبره دا تاسو ته څه کوئ چې مور او پلار مه خفه کوئ عمر بن عبدالعزیز مال دا نقشه جوړ کړه چې وی سپاری تلاوت کړي بس نه دی تللی مور او پلار نفلی عبادت کې ته आवाज کو قاعده کې سلام وګرځوا هغه نفلی کم ثواب چې تعالی په قاعده کې ملاويږي د سلام اړولو پوری الله تعالی د دې مور او د پلار आवाज ته په لبیک ویلو سره په دې هغه ټول اجر او ثواب ډبل په ډبل درکې ان شاء الله عمر بن عبدالعزیز ته مور دعا وکړه زبچی الله دی عمر کی علم کی برکت واچوا او زبچی استا متعلق چې ستانی کومه دعا کړي الله دې هغه دعا ستاده لپاره قبول او منظور او فرمایي د عمر بن عبدالعزیز ته الله د مور د حکم د منلو په ځای باندې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کلا د مور په دعا ورنګ دی دا وی سپاری سبا ته به اول درې ور سره نور کړو ختم خدای خلاص کو ثواب اسم ملو شو بایزید بستامی رحمت الله علیه ته وی چې تا ته الله په دې علم کې دا برکت ولې اچولې چې غیر دین راشه او تاسو سره کینی هغه څه شي ټول وای څه شي مسلمان اونګه شته مسلمانان لګیو کافر کوي شته مسلمانانو ته رکاوټونه پیدا کو او بیا هغه فخر غنو چیرې زما بیان بار ملکونو کې نوجوانان دغه ډېر غټه اصلاح ور سره وشو الکه صحیح اصلاح ور سره وشو او دا ځوانان ما ته کمنټ کې لیکي چې مړه خدای چې ته پیدا شوم باندې خو دې مولانو ته بیو کړه تراوی را باندې کولې او بل پکې دالي کلی چې مړه بس دغه نرمولا او دی خدا کسی بیان او دا دروغ وي هاو کنه هر یو شستا سابقه ننظرت کوما ولی زه په دې کې خیر غنم چې زما شهرت وشي دا شهرت ته خدای پسین لاو کی الله دې موږ او تاسو له ایمان شهرت را نصیب کی زه درته هغه خبرې کوم ان شاء الله خپل من به عمل کړي خیر ملي دله تاسو ته هم عمل پیو کی خیر بګوري ان شاء الله اولا حقوق العباد په حق د چا ده د مور او پلار مور او پلار څومره حق لري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته الله وی چې دی امتیانو ته دی اوه چې زما د رب حکم او فیصله دادا چې زما عبادت کوي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي او بیا الله رب العالمین او فرمایل اما یبلغن عندك الكبر احدهما ایک اورسیدل اغه عمر پوخته یو د دې دواړو نه زاړه شي بوډاګان شي دواړه یا یو فلا تقل لهما اف دې د وړاندې با اف قدر کلمه استعماله مظهریم لیکلی
علامه الوسیم لیکلی رحمه الله دی تفاسیر لیکلی چې دا د ادنا نه ادنا ایزاده چې پلار ته رسیږي امور ته رسیږي اوف دا ډیره کمه تکلیف ده چې دا رسیږي نو چې الله دا منکو انور خود به خود به کې من دي چې ګوره پلار او مرتبه ایزا او تکلیف نه راسي اپ هر شکل کې چي ګورې رونو خزي سره خبرې بندي نه دي ما تاسو زما کړي تاسو ته وایم ولې که ګناه به مان کول ما خزل به دروغ ول د مور متعلق او مور ته مې د خزي متعلق دروغ ول ولې چې زما د دعا کشته خو شما ما ته مور دعا کوي خو په دې وجه کوي چې دا مې زوی دی ما په دې لمنه کې لوب کړي د ځان ته نږدې کړم د غوخیم د بدن د زړه حصای مدد چې زما خزم الله د دعا او مستحق وګرځي دغه خیر پکې داو دا تاسو ته ویم دا ګناه نه ده مور ته وایو مور ورس خو د ستادي مور په دې ډېر خوشالي اسم ورکوا خو مور ته خوږی خبرې کوه او خزل وای ګوره دې ستا مور او پلار او بخي خدای دې ټول جنت درکې هغه زما مور ده استا مور ته مور په نظر ګورم او چې زاغله د مور په نظر وګورم ما ته الله نه کوي را کوي او ته چې دله د مور په نظر ګوري طالب الله نه کوي در کوي او دا خبره ورته کوي چې په خدمت باندې الله ملاويږي دا کیږي نو ان شاء الله ستادا بیبي به په دعا او د مور او پلار باندې الله سکی رنگ به کی الله پاک نو الله جل جلاله به ستا زندگی نه خرابای ستا زندگی به الله نه خرابای نو کو په دې دوړو کې یو بوډا شو یا دوړه بوډاګان شو نو اف قدر کلمه ورته موایا او بیا دی بکله کله دماغونه کمزوري شي د دې بابا هغه ټیم نه دی اوس چې تاته مزدوري نه کولې تاته ایمان راوړلو اوس ته ستاد پلار عمر دی تراغله څنګه چې د پغې کې ته ګرځېدلې دا اوس ضعیف دی زما یو ورور دی دا ذکر اس کوم نوم نالم نو کله کله دا وی والد صاحب ازوی متعلق خبره کوي چې دا اساس هغه ته کېدا یا هغه ته دعا غواړه دا ساختو تورکا دعا ورته غواړه تعویذ ورته ورکا زان سره د پلار اوسم دا بچي اوماغه د غيږي شیرخوار بچي دی دا پلار نه هېري دا پلار تا نه هېري دا مور تا نه هېري ته به دا مور او پلار چې دا دواړه بوډاګان شي یو یا دواړه دا به نه هېري دې ته بس دی به ناروا خبر استا په ذهن کې راځي مړه پلار غلې شه دماغ دې راته وخاړ نه دا ورته نه مړه مور دماغ دې راته وخاړ دا ورته نه یره مور کنه غلطي کنه نو ګوره بیا به زمام دماغ د خراب شي دي تر ټل وای ایزا او تکلیف دے اللہ منع فرمائلا ولا تنہرهما بل حکم دادے رٹھے بینا بل حکم دادے وقل لهما کور سره خبری دی به خراب کې او تور سره قولا کریما تو سره خوږی خبره کوا بل حکم الله وی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ته چې راضی د پلار په مخ کې د مور په مخ کې د عاجزۍ لاسونه لګوا وزر خستانیش قرآن کې ته وزر الله خي چې د مور او پلار د وړاندې د عاجزۍ وزر کېدا معنا دا چې مرغه کینو وزر را غونډي کنا او مرغه چې کلا ډیر په خوند راشي نو هغه دا وزر د زمکه تراخته کی تاسو کتلی مرغان مساتلی دي چرګ مساتلی دي مقصد میں دا دے اللہ تا تا وی وخفض لهما جناح الذل من الرحمه د دې وړاندې د عاجزۍ اظهارو کا او دته وی پلارو خدای دې تا ته جنتونه درکې یا ګرانه مور الله دې تعالی جنتونه درکې نستا دا مور او پلار تبا جنتونه ملاویږي او کنه ملاویږي تعالی خود به خود ملاو شو وقر رب ارحمهما لارا پتا سے دوارو دی اللہ رحمو کی خدمت وایا گران پلارا گران موری ولی دا آغا مورو پلارو چی دقسی رحم کڑے و پتا بانے چکل تسوی معشوم وی غیق کیوی نو آغی آیات کی اللہ بے او فرمائل چی تا اگر آغا زمانی دا مور تا دی چی تا دی مور سنگ گرزولی ستاد
دنیا ته د راتلو نه وړاندې یو زمانه تېره شوې ده هغې ته د حمل زمانه وایي د دې حمل په زمانه کې دې ګرانې مور ته داسې ځان ته رانږدې کړې ته چې وشوې داسې نه وي تا باندې ډېرې مرحلې تېرې شوي دي ته غوښه وي لومبې اوبه وي بیا غوښه شوې بیا هډوکي در پورې ونښتل بیا داسې وخت راغی چې تا ته روح راغی چې تا ته روح راغی نو ستا مور د خپل اختیاره تا وویستله الله اکبر کبیره